د افغاني سرې میاشتې رئیس او ورسره مل پلاوي میدان وردګ ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د سرې میاشتې له رضاکارانو، قومي مشرانو او د دغه ادارې له لوري د نوې جوړې شوې کمیټې مجامع ولایتي له غړو سره په لیدنه کې وویل چې سره میاشت هڅه کوي په وخت سره اړمنو ته مرستې ورسوي. کله کومکونه داسې وي چې هغه هلته لازم لیدل کېږي چې وړاندې منطقو ته ووړل شي، نو موږ بیا لرې منطقې په ګوته کوو چې هغې خلکو لاسنیوی وکړو. او کله داسې کومکونه راځي چې هغه څوک چې کومک کوي هغه وایي چې تاسې په ښار کې توزیع کوئ، او یا داسې چې هغه کومکونه د وړاندې وړلو دپاره هغه نه وي چې موږ انتقال کوو، هغه بیا موږ په ښار کې توزیع کوو. نو زموږ یو هم د ذهن نه وتلی نه دی، نه د ښار خلک او نه د ولسوالیو خلک، او په یو ځای ترکیز هم نشو کوی ځکه ټول زموږ ولس دی. رئیس محترم زیات کوشش کوي چې په عوامو کې هر ځای ته لاسرسی ولري. علت یې دغه دی چې هغه خلک پیدا کو، هغه خلکو ته کورو ته ورشو، هغه د کومک مستحق وګرځو چې هغه خلک یعنی محتاج وي او د دې راکړی شوو کومکونو مستحق وي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي قومي مشران او د مجامع ولایتي غړي وایي له سرې میاشتې سره همکارۍ ته تیار دي. بل لوری دی له سرې میاشتې څخه غوښتنه کوي چې لرې پرتو سیمو ته د لا زیاته پاملرنه وکړي. چې په ما کې بیا داسې څوک شته چې هغه احتیاج دي، دا مرستې د چا دپاره دي چې هغه محتاج دپاره دي، او محتاج مې وپاله. رئیس محترمه، مسؤلینو محترمینو، موږ ته چې کله دغه هیئت راغلی موږ ته یې ویلي چې تاسو معیوبین، معلولین، حادثات او پوډاریان، لیوانیان، داسې بېوزله بې سرپرست کسان به موږ ته معرفي کوئ. په دغو سرپرستو کسانو کې داسې کسان شته چې هیڅ سړی نه لري، دومره کرایه نه لري چې تا د ولایت پورې دی راشي. ما با هم همکار هستیم و با این جمعیت هلال احمر افغانی همکاری میکنیم و در گزارشدهی دستگیری فقرا، ثبت راجستر معیوبین، معلولین، اطفال مریض و بیوزنان و ریسه شهدا همکاری میکنیم. د سرې میاشتې رئیس میدان وردګ ولایت ته په داسې حال کې سفر کوي چې تیر کال دغه ولایت سیلابونه او طبیعي پیښو سخت ځپلی دی چې له امله یې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.